أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة الإسراء دې بنوم دې سورة بني اسرائيل او سورة سبحان مرتوي ذکر باندې شروع شوه دا او اسراء لیکيږي د شپې بوتل. رب د دې سورۃ مخ کی سورۃ سره ده مخ کی عذاب ذکر کو په مکی والو تی سورۃ کی اسباب العذاب ذکر کړي. د مخ کی سورۃ کی ہجرت الی الحبش ذکر شو. تی سورۃ کی ہجرت د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړي مدینه ته. درې مخ کی توحید ثابت کو په ادله عقلیه. دی صورت کی داغی د اثبات د پاره معجزات پیش کړي ځکه معجزات هم دلیل د توحید ده. څلورم د سورۃ النحل اخر کی ویل دعوت کو بالحکمه. دی صورت کی تفسیر او تفصیل د حکمت ذکر کړي. دعوت صورت ذکر د اسباب اربعه د عذاب تحذيرا. ورد څلور اسبابونه د وجن عذاب راځي. یو انکار د توحید نو دویم انکار من الآیات او اخراج الرسل د رسولانو استل د کلونه او استهزاء بالرسل پر رسولانو پس ټوکی کول. ولا صدا د دې صورت کې سلوری سیری اول ایسا 53 نمبر آیات پورې ده. دیکھ دو بابونه دی. اول باب 9 نمبر آیت پورې دی. دیکھ دعوت توحید ذکر کوي په سبحان سره. په دې د اثبات لپاره معجزه ذکر کوي. واقعه د اسراء او عقلی دلیل هم پکې ده. په دلیل نقلی ذکر کوي د کتاب د موسی او ترغیب په توحید ته او به نمونه د عذاب ذکر کوي او به اثبات توحید لپاره قران ذکر کوي. بے بشارت او تخویف دیو بے زجر دیو بے نمونه د عذاب. بے اثبات د توحید د پر قران او بے داغی نرست دلیل عقلی دیو بے تخویف دی منس کی. هغه حکمت ذکر کوي د ارسال الرسول. بے تخویف دنیوی ذکر کوي په مشرک او بے د په عذاب د پر درې امور ذکر کوي. سبحان الذي اسرا د اسراء واقعات دلیل د الله د عظیم د قدرت. سبحان الذي پاکی دا غزاد درا اسرا بعبده چې د شپې بوت خپل بندام. اسراء ویل کېږي د شپې بوتلو تولیلنم. دې کې معنی د شپې د اسراء کی تجرید ده. اسرا بعبده چې بوت خپل بندا لیلا د شپې من المسجد الحرام د مسجد حرام نه الى المسجد الاقصى مسجد اقصا الذي باركنا حوله چې موږ برکت چلے چار چابیر داغینا لنريه من آیاتنا دې لپاره چې وخه موږ ته من آیاتنا زموږ د ایتونو نام. انه هو السميع البصير. قلنا الله اوریدن کې دې اولیدن کې دې. د اسراء واقعات دلیل دی د الله د عظیم قدرت او سمیع او بصیر دلیل دی د الله د قدرت او د علم. نه الله پاک الله ډیر لوی ذات دی. اسرا دلته د اسرا نه محفوظ دی.
منا بوتلل د بدن پورا روح او بدن دواړه دته ویل کېږي. عبدن منا عبد یو بعبده ابل وی لیلن د شپې بوت په توکړه د شپه کې لیلن نه کېروي ځکه توکړه د شپې ته مراد د ټوله شپه نه ده. انه هو السميع البصير. بعض خلکو تحریف کړي شیګانو چې دا ضمیر رسول تراجی دی نه بلکې دا الله تراجی دی. انه یقینا الله اوریدون کې دی ولیدون کې دی. مختصر تحقیق د اسراء او د معراج واقعي ده. اول خو لغوي فرق د اسراء د شپې بوتلو ته ویل کېږي او معراج برخه جوړو ته ویل. محدثین کله باب دي د اسراء او ذکر کوي پکې معراج، کله معراج دی او ذکر کوي پکې اسراء. دواړه یو شی دی. قران کې دلته اسراء بیان کړي د مسجد حرام نه تر مسجد اقصی پورې. منکرین حدیث و اذا منغنمن نابل کې معراج هم قران کې بیان شوی دی. سورۃ النجم کې التبراشی اسمان معراج ذکر دی. دا غیبل تفسیر نشه سوا د اسمان معراج نه. او دوانه خبره قران کې شته ده. دیم احادیث دی باب کې شته ده، بلکې ابن کثیر او قرطبی و غیره مفسرینو ثابت کړي دي چې ټول شمار د اسراء او د معراج احادیث څلور صحابه کرام دا نقل دي. دې ته حدیث متواتر و یا منکر د متواتر نه کافری. دا دلیل عقلی سره ثابت ده. او دیم دلیل دا ده چې دا هغه وخت نواخلا ټول مسلمانانو په دې باندې اجماع ده. ابن کثیر وایي صرف منکر د دینه زنديق او ملحد د زمون عقیده ده. معراج د نبی صلی الله علیه وسلم د نبی سلام خطل بر اسمانونو ته دا په خبانه شوی دی. بدن او روح دونه د نبی سلام تلی دي. امام بیهقی ثابت کړی دی چې اسراء او معراج دونه په یو شپه باندې. احادیث دی باب کې شته ده. اگر کله بعض روایتونه معلومه کی چې معراج مخکې ده او اسراء وروسته ده، خو لیکن اول قول غلط. نبی صلی الله علیه وسلم الله بوله بر اسمانونو ته وګدا واقعا ده. وآتینا موسی الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل. رب تعالی دا دلیل نقلی د کتاب د موسی نه د توحید د پاره. الله ایمن ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب وجعلناه هدى ومن غرزول او دلره هدایت د بنی اسرائیل لپاره د بنی اسرائیلو. الله تتخذوا مقصد التوراۃ سو دې ته خلاصه د تورات وای. الله تتخذوا چمنی سې من دونی وکیل ازمان ما سوا نور مددګاران کارسازان نور ګرمنی سې ذریه من حملنا. هر کله چې دا مسله ثابت شوه نو یې منای کنا. دلته ندا حذف د یا ذریه اے اولاد د هغه چا حملنا مع نوح چې من سوار کلیو د نوح علیه السلام سلام. ټول انسان چې به پیدا د نوح علیه السلام نه ځکه دا په زمانه کې په ټوله دنیا باندې عذاب راغلی. انه کان عبدا شکورا. یقینا دا او عبدا منا بندا شکورا شکر گزار. شکور کې منا د دعوت کوونکی د دعوت به کو د الله د دین. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين. دا اوس په طریقه د تخفیف دنیوي سره راوړي. بني اسرائیل د خپل کتاب خلاف کړي دي. زمنګ لپاره دا یو نمونه ذکر کوي. یو مثال هر کله چې د مخالفت وکړه کړي دي نو په شرک سره کړي دي. الله په ظالمان باچاهان مقرر کړي دي. دغه کې د تورات مضمون راوړي او د تورات پښنګوي ذکر کوي چې د شکار بکیږي. پیرخته هغه څه وشو. وقضينا الى بني اسرائيل ومن فیصله اور ولا بني اسرائيل تا په کتاب دا غوي په کتاب کې
لتفسدن فی الارض خامخا تاسو فساد کوي پزماګه کې مرتين تو کرتے ولتعلن خامخا تاسو بلوي کوي علوان کبیره بلوي ډېر سلام غټي لوی سره بلوي کوي فاذا جاء وعد اولاهما پیدا پښنګي پیرشتنی شو په بنی اسرائیلو کې اوس تاریخ د بنی اسرائیلو ذکر کړي دیجه کې تاریخ د بنی اسرائیلو ذکر کړي چې به څه چلو شو فاذا جاء وعد اولاهما هر کله چراله وعده دا ولني فساد بعثنا علیکم من راولې ګل مقرر کړل من پتا سو باندې د پاسه مقرر کړ پتا سو باندې عبادت لنا بندگان زمونږه وعد اولاهما من اول ځل فساد وکړ دین موسی علیه السلام خراب کو په شرک سره دغه بنی اسرائیل د الیاس علیه السلام په وخت کې د بعل عبادت کو او د عزیر علیه السلام عبادت کو د خپل مولین او د پیرانو عبادت کو د الله سره شریکان ګرځول بعثنا الله و من راولې ګل علیکم پتا سو باندې عبادت لنا بندگان زمونږه زمون په اختیار کیو ولې باسن چې خاوندان د جنگو شدید د سخا فجاسو خلال الديار تغشان ورنن وتلا خلال الديار فمن د کورونو داوي کې وکانه وعدا مفعولا ودا وعدا پرکړې شوی ثم رددنا لكم الكرام بیا واپس درکلا مونږ تاسو ته لکم تاسو ته الکرته غلبا علیهم پاوی باندې وامددناکم او امدادو کوم تاسو سره بیا اموالن فمانونو باندې و بنینو پسامونو باندې وجعلناکم اکثر نفیر او مونږ ګرځولې تاسو ډیر نه پرام دلته الله وی عباد لنا بندگان زمونږه مخکې ویلې نا بادشاہان ظالمانو الله په دې باندې مقرر کړی و سورۃ البقره کې او سورۃ البقره کې داغي تاریخ ته اشاره شوی و جالوت بادشاہ په مقرر کړو په دوی باندې ډیر کسانې تی وجلو کورونه مولر ډنکلی و په الله دې غلبه ورکړي په غالب وکړه ان احسنتم منا تاسو ته ویلې شوی او تاسو په توحید باندې کلک شو احسنتم منا تاسو با دا احسان وکړي انفسکم د خپل ځانونو سره وان اساتم کبدیم وکلا فلها نو دې سزا به تاسو پوری خاصی فیدا جاء وعد الاخره کله چراله وعده رستنه معنا المره الاخره رستنه کرتا ليسوء وجوهكم دلته به تقدیر دی بعثنا علیکم عباده به موږ مقرر کړ په تاسو باندې نور ظالمانو تاریخ لیکي قسطنطین بادشاہ دین ولا ویجاړ کو مولین ورلا برباد کړو وخت نصر او امنم تباہ کړو څه مطلب ولی یسو وجوهکم دې د پاره چوران کې استاسو مخونام یا د مخول نه مراد مشران د خراب خلق کی وليدخل المسجد او دې د پاره چې داخل شي جمعهتونو د بنی اسرائیل ته کما دخلوه اول مره لکه څنګه چې داخل شي اول کرته لکه څنګه چې اول ځل داخل شي مخکنی داخل شي او مخکنو خلقو دوی له جمعهتونو وران کړل نو دې رستنو مول وران کړل وليتبروا ما علو تدبيرا او چې تسنس کی تای چې د دې په وس مندلو خپوره تسنس کول معنی دې لپاره چې تسنس کی ما علو تدبيرا چې دې په وس مندلو معنی پوره تسنس کول نو يهود او نصارا په ذلیلان او تر وسه پورې دا يهود نصارا الله ذلیل کړیو منا بني قريظه او بنو نذير دای خیبر تلال د مدینې نه ذلیل شو عمر رضی الله عنه به وشړل او به پسون باندې جزیه کې خدای تر اوسه پورې ذلیل لګه مو د وش واجد اسرائیل حکومت جوړ شو اثار ربکم تام په هغه پیشنګي کې داخل لې امید دې تاسو دربنا اثار ربکم منا نشدید ربکم رستا سو يرحمکم په تاسو برحم وکي وین عدتم عدنا او کچیر تاسو واپس ولا راو ګرځي کچیر تاسو راو ګرځي عدنا منګم را ګرځو من تاسو به ذلیل کو
وجعلنا جهنم ومن غرزول د جهنم للكافرين حصيرا لپاره د کافرانو جیل خانه. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. هر کله چې قرآن دې ته یاداش ورکو نو دا متعلق دی سبحانه سره، دا متعلق دی يرحمكم سره چې الله پتا سورہ رحمکو قرآن راولې کړه. ان هذا القرآن يقينا دا قرآن يهدي منا هدايت دی للتي اغه خبر ته هي اقوم چې عقل کلام چې مسله سبحان الله. ويبشر المؤمنين وسير ورکی مؤمنانو ته الذين كسان چې يعملون الصالحات عملون کوي شریعت برابر ان لهم اجرا حس كبيرا چې اقرام دوی لپاره اجر دی لوی. وان الذين سمد لمنا کدی امت کی د ایمان والا نو الله ولا بشارت ورکي او چې به ایمان نو الله ولا سزا ورکي. وان الذين يقيننا كسان منا وان الذين ذا متعلق دي د یری سره منا یره ورکي د خبره. وان الذين منا كسان چې ایمان لري په آخرت باندې اعتدنا لهم عذابا الیما من تیار کړي دوی لپاره عذاب درناک. ويدعو الانسان دا سجده به استعجال العذاب. قرآن هو الله د هدایت لپاره را لګره په کار دا چې د نعمت شکرې وشي دوی داغه په مقابله کې ځان ته خیره شروع کړي. ويدعو الانسان من غواړي بعضی انسان بالشر منا بالشر عذاب د ځان لپاره، شر نه مراد عذاب ده. دعاءه بالخير پشان د غختلو د خیر او کان الانسان عجول او د انسان تلوار ګراو تلوار کوي. وجعلنا الليل دا اوس دلیل عقلی ذکر کوي د سبحانه مسلې د پاره او زجر دا انسان ته چې عجلت کوي عجلت تو لیکي د الله نه خدمت خو ته وګورم. وجعلنا الليل الله من غرزول د اشبا والنهار او رز آیتین دو دلیلونه د توحید او فمحونا نو کما کړی د منګه آیت الليل رڼا د شپې من فمحونا من کما کړی د رڼا آیت الليل من د نخ د شپې. وجعلنا من غرزول د آیت النهار نخ د ورځې مبصره من د ډیر رڼا والا ولمرس رڼا پیدا کړی لتبتغوا دل لپاره چې تاسو ولټوي فضل من ربکم فضل طرف در تاسو نه چې تجارت ده. ولتعلموا دل لپاره چې تاسو پوه شئ عدد سنین پشمار د کلونو او حساب او د حساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا ار یو شی منګه واضح کړل دی په پوره وضاحت سره. وكل انسان دکم تخویب او اخروی ذکر کوي پس د زجرنا دلته وی وكل انسان ار یو انسان الزمناه لازم کړي موږ دا سره طائره منا داغه عمل داغه پسټ کې په عنقه داغه پسټ کې طائره د انسان عمل توي که خیر او که شر. طائره منا داغه عمل په عنقه داغه پسټ کې ونخرج له راخار به قدتا یوم القیامت پرز د قیامت کتاب یلقاه ول سحال کې چې کتاب به یلقاه دا وسره مخامخ شي منشورا منا اور بیان. اقرا امانه تبویر شي چې وللا کتابک عمل نامستا کفا بنفسک کافر نفستا اليوم ننزل عليك حسيبا بتابانه حساب کوونکې. من اهتدى مخکې تخویف او اخروی وزدلت آثار الاعمال ذکر کوي. عمل نامې حساب او نتیجه بسنګ د عمل نامې حساب او د غرنګي نتیجه به داغي څنګه راوځي. من اهتدى چا چې هدایت قبول کو فینما یهتدی نفسه قرن دا هدایت منتل د خپل پیری لپاره و من ضل او سوق چې گمراه شه په دنیا کې فینما یذلو یقینا د گمراهی وبال علیها پاغه باندې دی. ولا تزرو دا اوس جواب د سوال دی که چا ویل چې لکه ګناه کو وبال په ما باندې دی جواب ولا تزرو نشي پورته کولای وازرتن پیټي والا وزر اخرى پیټه بل چا و ما كنا او نه مونږه معذبین عذاب ورکون کی حتا نبعث رسولا تر دې پورې چراولې کوم رسول. نو رسول باز علاقو کې هو د شي چې رسول نظر اغله نو جواب داده الته رسول شته عقل له کنا عقلم دا رسول خفي دی. و اذا اردنا تامخ کی سره متعلق دی ارکل چې موږ رسول ولي کو دعوت وکي نو خلق به څنګه هلاکیږي اس الله عذاب نور کوي چاته. و اذا اردنا کله چې موږ اراده وکړو انه لک قريه چې هلاک یو کلی والا امرنا مترفيها امرنا تکثرنا هم سره دی امرنا منا حکم کو مترفيها تاغي عيش پرست خلق تام
ففسقوا فيها فامرنا مترفيها من امركم حكمكم داغي دي عيش پرست خلقو ته مالدارو ته سبانه تامركم بالتوحيد والطاعه چې توحید منی طاعت منی ففسقوا فيها نو هغه پدې کې نافرمانی وکي فيها بده کې په حق عليها القولون قرشي پایمانه فیصله د عذاب فدمرناها تدبيرا نو تباہ کوم هغه په پوره تباہ کولو سره وکم اهلکنا تاسو د دې کلو مثال پیش کړي وکم اهلکنا الله ويسون من هلاك دي من القرون د پیړیو من بعد نوح رسل نوح عليه السلام نا وكفى بربك کافی دی رب ستا بذنوب عباده وګناونو د بندگانو باندې خبيرن خبردار او بصیرن لیدونکې من کان یرید العاجله هغه پس و ذکر کوي اخرویو تخویب ذکر کوي عذاب اخروی ذکر کوي او تخویب اخروی او دوړلې ذکر کوي من کان یرید العاجله څوک چې غواړي من بعمله العاجله فخبل عمل باندې دنیا غواړي عجلنا له فيها نصر ورکو موږ دلته فيها په دې دنیا کې مان شاو هغه چې موږ یې غواړو لمن نريد دا چا لپاره چې موږ اراده کوو ثم جعلنا له جهنم به ورکو موږ ته جهنم یصلاها منا داخلي باغی ته مذموما بدحال او مدحورا رټل شوی مدحورا منا کله شفاعت ویا کله ملائکه ته وای چې موږ اخلاص کا ټول بیرټي مدحورا منا رټل شوی او من اراد الاخره اوس بشارت سوچ اراده لري په خپل عمل باندې د آخرت او سعالها او کوشش کوي هغه لرا سعیها کوشش مناسبه وهو مؤمن په دې شرط چې دای موحد فاولائک کان سعیهم الله دغه خلق دې کوشش دای مشکور معنا قبول کړي شوی کلن نمد هؤلاء آیت د مخ دوانو سره متعلق ده اشاره زیاته چې مخ الله ویل چې ورکو مې نو واقعي الله ورکي کلن نمد الله ټول منګ امداد ورکوم انا ار یو دعا د دې دوانو ډلو ته نمد معنا امداد ورکو هؤلاء دې ډلې ته معنا کو دنیا پرست دیو کدين پرستی او کدیندار وهؤلاء يومنا دې بل ډلې ته هم من عطاء ربک توجد بخشش درست انا وما كان عطاء ربك او نه دې بخشش درست محذورا من بند کړی شوی د چانا او محذورا من بند کړی شوی پچا څه مطلب یو سړی په شرک اخته تیر زمانہ او حال د حاجتونه پوره کیږي نو خپل بوت دلال شلاس او تفرته کی چې دا حاجت می پوره کام نو دا وشي رزما دی دعا کی اثر ده پلانې بوت دلال پوره کيم حالن کې دا ورته د الله دا او ابتلاء امتحان ده انظر كيف فضلنا بعضهم وز د الله عطا ورک ذکر کوي په کومه طریقه ده او په کومه طریقه الله ور کوي مساوات په کې نشته بلکې فرق پکې انظروا غورا كيف فضلنا سرنګا من غرواله ور کړه بعضهم بعض دین علی بعض په بعض نورو کې پاتایو کې ولل اخرته خامخ اخرت چې اکبر درجات لوی دی په اعتبار د ډیرو مرتبه او اکبر تفضیلا او لوی دی د فضیلت والا لا تجعل مع الله مخکې سره رب د درجات حاصل کړي په دې طریقو باندې حاصل کړي نو د دې زینا اوس آداب شروع کړي چې هغه ته آداب الحکمت ویا او عذاب د دې په لپاره درې اسباب ذکر کړي شرک مکوي ظلم مکوي احسان کوي نو عذاب نه بچ شي لا تجعل مع الله مگر زوید الله سره او مگر زوید الله سره الها اخر بل اله مطلق فتقعد مذموما نتبكين بدو الى شيء مقدولا شرميدله وقضى ربك دا تایید د مخکی خبره د الله سره بل اله م جوړوا زکا وقضى ربك فیصله کړی دا رستا الله تعبدو چې بندگی مکوي الا اياه مگر دی والله کوي وبالوالدين احسانا او د مور او پلار سره احسانات کوي خصلوک کوي ما يبلغنا کشیر ورسیږي ستا په جون کې عندك الكبر من ستا په جون کې بډاواله تا احدهما یو د مور او پلار نه او کلاهما یا دوانا فلا تقل لهما اف مو یواد مور او پلار ته او قدرم اف هغه आवाज ته وایو چې دخولي نه وځي کله چې یو سړی یو شی بد ګڼي د اوف نه مراده هر هغه ردی کلام دی چې پاغي باندې مور او پلار خپه کیږي د خبرې به مور او پلار ته نه ولا تنهرهما
او ښکارا زور نه وته نور کې نه به راټي وقل لهما او یو د مور پلار ته قولا کریما وینا مناسبه واخفض لهما دام د غیاداب کې داخل دی وساتا دي دوار تان جناح الذل وزرد عجزه من الرحمتي د وجد شفقتنا مراد ته طاعت او شفقت ده وقل يا رب ارحمهما يا رب ارحمك كما ربياني صغيرا لکه څنګه چې اسما پالنه کلی په وړو کواله کې ربكم اعلم رب تاسو خپويږي بما في نفوسكم پاس چې تاسو په زړونو کې درنه دي ان تكونوا صالحين کچیرته وي تاسو نیکان مخلصان پنيت کې پاینو پس قنن الله کان دې الاوابین غفورا لپاره دا غچا چې ډیر الله ته ورګرځي بخره کون کې اوابین حدیث کې راځي صلات الاوابین کوم مونږ دې کله چې غرمه کې دوخانو د بچو خپې سوځي معنا د انور را ګرم شي دغه وخت کې 2 رکعات یا 3 رکعات چې کې دغه د صلات الاوابین وي تانه د صاحب چې د ماقام من رستم اغي من د صلات الاوابین ويا واتی ذل قربا وشنور حقداران ذکر کوي او دا او آداب واتی ذل قربا ورکام خاوند خپل ولی ته حقه داغي حق مناسبه حقه من داغي حق له بتا باندې واجبېږي چې کله غو محتاجي او توسلري دته حق واجبہ والمسكين ومسكين ته وابن السبيل ودلار مسافر ته ولا تبذر تبذيرا او بیزه خرچې مکوا تبذیر منا بیزه خرچې کولا اس قسم بدر دې ته ویل کېږي چې دهقان تخم ارته یو غرزي نو دانش ماره او چې کوم زه ته ولید تخم आवाज دلې دلې نو څوک راوږي جو صفات شي دلته مراد انفاق دې په معصیت او په ګناه کې په غیر حقه منا انفاق او خرچا هغه په غیر د حق نه مکوا په ګناه په ځکه مصرفوا تبذیر معنا چې مور او پلار د محتاجي مسافري مسکینانی اغیل شینور کې او بیزای پټم تو باندې پشراب باندې درانګي پشرکیات او پر رسمونو او رواجونو باندې روپۍ لګي ان المبذرین یقینا بیزه خرج کون کې کانو اخوان الشیاطین تادری ورونه د شیطانانو شیطان ورونه دي وکانه شیطان او د شیطان لربی کفورا د خپل رب د پاره ناشکرام و اما تعرضن عنهم تام د آداب سره متعلق ده مسکین او مسافر محتاج چې کله تا تراشی دا غریب نو تبڅکه او تاسو لري شي نه و اما تعرضن کما اړه د دینه عنهم د دینه ابتغاء رحمت لپاره د ټولو د رحمت مراد وسعت مالی ده من ربک طرف درستانه ترجوها چې دی امید ساتي فقل وی ولهم دویتا قولا میسورا وینا نرما ولا تجعل يدك دعام حالاتو کې ادب ده مگر زوایدک لاستا مغلولتن منا تړلې شوه دې د کنایات وي منا صحیح مصرفونه او پاغي کې خرج نه کې اهل عالم هغه تم هر جنور کې لاس دې سر سره تړلې لاندې جب تنور راشي ولا تجعل يدك مگر ذو لاستا مغلولتن تړلې شوه الى عنقك خپل سټام چې خرج نه کې ولا تبسطها من مکلا ودا لاس کل البسط پورا گلا والے سلام کی اسراف ہوتا ہوئی کل البسط منا یو تبذیر مخ کې تیر شو بس دیتا ہوئی منا 40 روپے خرچ کیږي او تشل لګي دیته اسراف ہوئی فتقعد ملوما تبکین من ملامت کړه شوی محسورن مناس تو معنا ان ربک دې کی ترغیب ورکې ان پاک تو دا ثابت یا اذا الله پلا کې مال لگاوا او دامه واشرا ما مال بکم شي الله یې درکې ان ربک یغنن استرب و یبسط الرزق پر اخر رزق لمن یشاء چاله چې غواړي او یقدر کوي انه یقنن الله کان بعباده دې په خپل بندگانو باندې خبيرن بصیرا خبردار اولیدونکې ولا تقتلوا اولادکم دې په لس آداب ذکر شول دې په سیوسه نور آداب ذکر کیا چې هغه د مظالم سره تعلق لري تادریم قسم نور دی چې ظلمونو نه ځان ساتیا چې د عذاب نه بچ شي دام اصل کې لس دی او کی منهیات دی او درې مأمورات
ولا تقتلوا اولادکم الله وای موجنی بچستاسو خشیت املاق د وجد اردل وگنا نحن نرزقهم الله وای دې تم رزق ورکوا وإياكم او تاسو تم درکوا ان قتلهم يقنن د دی وجل چې دی کان خطا کبیره دا ګناه ډیر لوی خطا کبیره سورۃ انعام یو سورہ یو 50 کې ویلی او فرق دا الته غریبانانو یاد کړي وا او دلته مالداران زکوی خشیت املاقا دستره د بچی د رزق غمی زکوی نحن نرزقهم زکا نرزقهم منا دای مخی کا اللہ من رزق درکو تاسو تا و ایاکم او دی بچو تیمور کوا و ایاکم منا نحن نرزقهم دی بچو تم رزق درکو و ایاکم او تاسو تیم درکو دی وجل خطأ کبیرا منا گناہ دلویا ولا تقربوا او نجدی مورسی الزنا زنا تا من اسباب د زنا نم تا ساتي انه كان فاحشه يخرن دا زنا بدکاری دا فاحشه منا بدکاری دا د عقل په لحاظ او بدکار ده وسع سبيل او رب دلار دا ولا تقتلوا النفس التي هم وجنين فسغا حرم الله جل حرام کلی الا بالحق مگر په حق سلام ومن قتل مظلوما او سوق شي وجل شي فسلم سره پنا حق فقد جعلنا بتحقیق سره من ورکل دی ولی داغي وارث لرا سلطانا اختیار د قصاص او دیت فلا يسرف في القتل منا زيته دین کوي په قتل کې انه كان منصورا یقینا د سره باډل کې دی شي مسلمانان به سره ملګرته کوي اسلامي حکومت مدد به کې دی شي ولا تقربوا مال اليتيم سلورم ذکر کوي وس منی جے کے گئی مال یتیم تا الا باللتی هي احسن مگر په طریقه چې خیسته حفاظت کوي مال د یتیم حفاظت کوي حتی تر دې پورې یبلغ اشده چې ورسی کی ځواني تام اوس اوامر دی واوفو بالعهد پرواله وکي په لوزونه باندې ان العهد كان مسؤولا یقینا لو سید کان مسؤولا عنه داغه بارکه تپوس کې دی شي واوفو الكيلا پرور کوي پیمانه لرا اذا کل تم کله چې پیمانه کوي بالقسطاس په طلب باندې قسطاس دی توي په معنا دا میزان په لغت د عربو کې راځي امام بخاری خپل کتاب اخري حدیث کې لیکي ترجمه الباب کې چې بالرومیه العدل پر رومي جبه کې قسطاس عدل توي نو رومي جبه کې دی وای وتا عربی کې قسطاس تل توي بالقسطاس معنا پتل برابر المستقیم چې برابرۍ ذالک خیر دا کار غوړه دی او احسن التاویل او د خان جام والا دی ولا تقف ما ليس لك به علم قابل نهدا مندا ولا تقف دې کې دوه معنا غانې دي کله ویل کېږي بهتان لګولو تام معنا بهتان ملګوا دا هغه خبره چې تاسو سره علم نه یا دلیل سره نشته دی ولګي خلکو څخه خبره کوي ته معنا دا کله ویل کېږي تابعداري ته معنا تابعداري مکو دا هغه مسلې چې علم تاسو سره نشته دی څه دلیل شرعي سره نشته دی بعض مفسرین وایي ته پوسم بددي ام کېږي چې کله یو سړی وایي ما خبره اورېدلې ده او هغه اورېدلې نه یا الله به ته پوس کې دروغ دی ویلې چې ما اورېدلې ده یا وایي چې ما یو پلانې کار لیدلې نه یا وایي ما په پلانې کتاب کې مسلې لیدلې ده لیدلې نه یا وایي زه پوهه ما په پلانې مسله باندې پوهه پینې یا په دروغ دعوه باندې ستانه ته پوس کیږي د دروغ دعوه مکو ولا تقف ما ليس لك به علم او بیان واته چې نشته لپاره پاغي باندې علم ان السمع والبصر یقینا د غوږ بارکه والبصر او د سترګې بارکه والفؤاد او د سل بارکه كل اولئک دې ټول بارکه کان عنه مسؤولا دې بارکه وته پوس کې دي ولا تمشي في الارض مرحا دا آداب مبارکه آداب ذکر کوي د ګرځېدلو مبارک ولا تمشي في الارض مرحا مگر ذا پس مگر کی لوی کون کې انك لن تخرق الارض يقينا تيس کلام نشش راول الارض اسمکا ولن تبلغ الجبال طولا او چې نشد سیدله غرونو تاب طولن معنا په وګدوالي کې پدنګوالي کې كل ذلك دا په دې ټولو باندې اخري فتوا کوي كل ذلك من دا ټول چیزې ګرځول مخ کې
کان سیئو منا تیبت کارونا عند ربک بنی ضربستا مکروحن منا بدام مکروحن منا مکروح ویلے کی کہ عین حرام تا حدیث کی کراہت ذکر کی کہ بزیادہ حرام ذالک مما اوحا الی استائی ذکر کئی ما قبل احکام ذالک دا چی ذکر شو مما اوحا تاغین دا چی وحی کلی دا الی کتا تا ربک رفستا من الحکمت دا حکمتنا ولا تجعل مع الله ومگر زواد الله سر الہ آخر بل الہ فتلقا تبو غرزی گئی فی جہنم بجہنم کی ملومن ملامت اکڑے شوے مدحورن رٹلے شوے افاسفاکم ربکم بالبنین دیجئے دویم باب دے داولی سی اتفنس آیت پورے دا چلی گی دی کی زجر دے پشرک بالملائکہ بے زجر دے دا قرآن نپرت کولو بے تفصیل توحید ذکر کئی عورت دے پشرک باندے بے څلور زواجر مرتبہ ذکر کئی مرتبہ دی اذا خلق دا قرآن توحید بعث بعد الموت و دا رسول نے انکار کئی آغی پس بے ترغیب اور کئی توحید تا بے عقلی دلیل ذکر کئی 55 آیت کی بیرت ذکر کیا بشرک پی تصرف و دعا او مشرکین بالجن بانے دی آیت کی رد دے مشرکان بالملائکہ افا اسفاکم منا آیت تاسو منا آیا غرکڑی تاسو ربکم رب تاسو بالبنین پسانو زامنو باندے واتخذ من الملائکتی او نیولی لیسان لرا دا ملائکونا اناتن لرگانے اناتن جنا کئی ونا تاسو ویوی چی رزمون دا پارا دی زامنی نو تاسو اللہ پا زامنو غرکلی و یوزان دا پارا دی لرگانی نیولی انکم لتقولون آیقنا تاسو خامخاوی وی قولنا عظیما وینا دیر لویا ولقد صرفنا اس ترغیب اور کئی قرآن توزجر دے چی قرآن نفرت مکوی زکر دا شرک رد چکے نو دا آخر دا قرآن نفرت شروع کی ولقد صرفنا یقینا قسم بیان کری دے منگا پی هذا القرآن پا دے قرآن کی معنی توحید بیان کرے دے لیذکر دے دا پارا چی دا خلق یاد کی توحید لرا وما یزیدهما او نزیتی کئی دا قرآن تو لرا اللہ نفورا مگر نفرت کی دے توحیدنا قل لو کان معه آلہا تام پا دوی بانے رد دے چی دی ملائک اوازی لرگان دا اللہ نگرنی بلکی الہے گرنی پاغی ولرد کی پشرک بالالوہیت قل تورتوی پیغمبر لو کان معه آلہا کچیرتوی دا اللہ سران نور حقدار دا بندہ گئی کما یقولون لک سرنگ چی دا خلق ویام خلق وی ملائک و صالحین او جنات دا اللہ سر شریکان دی پولوہیت اذا لبتغو منا فدغو کی بخامخا طلب کلے بوی دغ کسانو الى دل عرش سبیلا خاون دا عرش تا سبیلا منا اللہ رد نجدکتا تو نور خدایانوے نو اللہ سر بی اللہ رد نجدکت گختلے سبحانہو تفریدہ پاک دے اللہ دا ارقس مشرقنا و تعالو چد دے عما یقولون دا سنچ داخلے کی وی علوان کبیرہ پوچتوالو دیر لوی سرام پوچتوالی لوی سرام تسبح له السماوات پاکی وی اللہ الرسماننا السبع والارض اسمکا ومن فیهن واسوچی پدی کی دی وَإِن من شَيْءٍ نشتریت سیو شَيْءٍ اللہ یسبح بحمدی مگر تسبیح وید اللہ دا حمدنو تسبیح مراد خویا تسبیح حقیقی دا عرش تسبیح وید اخبر شان مناسبہ او دا حادثنا معلومی گی چکانو بم تسبیح ویلے ونو بم تسبیح ویلا مسجد نبوی کے بستنم تسبیح ویلا دا حقیقت بانی حمل دے بعض ویدی دا تسبیح حکمی ویا تسبیح دلالت کی دلہ پا توحید باندے عرش دلہ پا توحید باندے دلالت کی دی کہ بے عموم دے عرش تسبیح وی ولیکن لا تفقہونا لیکن تاسی نپوئی گئی تسبیح ہم دی پا تسبیح ویلو باندے دی کہ بے صرف خطاب دے مشرکان تا تازو سوچ نکویا دوی پا تسبیح باندے چدوی تسبیح حکمی دا انہو کان حلیما غفورا یقینا اللہ دے صبرناک و بخنت ان کے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ دعوت زواجیر دی پا انکار دو اصول اربعو مخی ولی ارشد اللہ تسبیح ہوئی نو قرآن والا امد اللہ توحید ثابتی دعوت ورکیا لیکن مشرکان نمن
واذا قرات القران وکل چی تللی قران جعلنا بینک پیدا کومنگا پما بینستا کې و بین الذین وما بین دا کسانو کې لا یؤمنون بالآخرة چی ایمان لري په آخرت باندې حجاب مستور معنا پرده مضبوط او پټام وجعلنا على قلوبهم او منګر زولې د دې پزړو باندې یقینتن معنا پردي ايبقهو معنا د پوی د قران نا وفي اذانهم وقرا د دې په غوګونو کې بوجنام په غوګونو کې بوجونه دي و اذا ذکرت ربك في القران تازه جره په انکار توحید هم دیجه پوره انکار توحید شو و ذکر کوي چې داخله د قران نه انکار کوي ویږي پینا او قران نم پاسيږي تختی و اذا ذکرت ربك وکل چې ته یاد کې رب ستا په قران کې وحده معنا توحید بیان کی واز ولو على ادبارهم وګرځي دې په خپل شاګانو باندې نفورن معنا نفرت کوونکی تختی منډي وای نحنو اعلم الله وای دوی د څه لپاره چې وګي خدلو تا د پدشته ده الله وای د څه لپاره وګ دي نحنو اعلم والله وای مونږ ته پدشته ده مونږ پویګو بما یستمعون فاغنیت چې د وګ دي به معنا پاغي اذ یستمعون کله چې وګ دي الیک تا وایدهم نجوا او کله چې د جرګي کوي دی یقول الظالمون کله چې ظالمانو ویلي ان تتبعون الا رجلا مسحورا تاسو تابعداري نه کوي مگر په داغه سړي چې په باندې جادو کړی شوی دی مسحور اسمنا دلته مفسرین ډېر معناګانې لیکلي او لغت سره مطابق لیکلي دي ابن جرير وایي مسحور څه ته وایي هغه سړی ته وایي چې راغي تاریخ یو لره یو خوراک کوي او اسکا کوي مانا تاسو نه روان مگر د سړی پسې چې هغه خوراک او اسکا کواله ده په مسحور ویل کېږي هغه چاته چې دا عقل په سحر باندې بن شوی یا مانا لیونی تاسو د سړي تابعداري کوي چې باغ باندې جادو شوی دی درې مسحور ویل کېږي دوه ککړې شوی تا د دینه بعض خلک استدلال کوي منکرین حدیث چې موږ دا نه مونږ چې په نبی سلام د مدینه کې جادو شوی یا ځکه به د مشرکانو خبره رښتیا کېږي جواب دار دا صورت مکی دی او نبی سلام باندې جادو شوی دی رسته په مدینه کې پېښ شوی دی نو دیو داغي په منځ کې ډېر فرق دی یا د مسحور معناګانې نور دي بدلې دي انظروا ګورا کیف ضربوا کلام تعال څنګه داخله بیانې تعالی صفاتونه د بدای فضلوا دی گمراه دی فلا یستطيعون سبیلا دی وسن لري د سملاره وقالوا اذا كنا دا څلورم زجر دی په انکار د قیامت وقالوا دی وی اذا كنا عظاما کله چې شومنګاډو کې ورفات نوزری زری شو ائنا لمبعوثون خلقا جديدا یم برابر د شو بنې پیدائش کې قلت ورته پیغمبره کونو شی امر په طریقې تعلیق دی منا که شی تاسو حجاره انګټه او حدیدن یا وسبنی او خلقا یاد سے پیدائش مما دا سنا یکبرو منا چې لوی په صدورکم سازو پسینو کې لوی سازو پسینو کې منا سختی منا اے انسان تاسو منا د خارو نه پیدا وي د خارو پشان نو د خارو نه پیدا کول خو آسان دي کګټه شي که وسبنی شي به موږ تاسو شو پیدا کوله پس یقولون ادیب و ما يعيدنا تو موږ دوباره را ژوندې کې قول ورته پیغمبر الذي قضاته فتركم اول مره چې تاسو پیدا کړی وي اول کرته فسينقضون اليك رؤوسهما نو دوی وخت کوي تا تسرون او یقولون دوی وي متاهو دا وکلی قلت ورته پیغمبر عسى کې دې شي یکون قریبا چی نږدې یوم يدعوکم اورش الله رب لی تاسو میدان د قیامت ته فتستجیبون بحمده نو تاسو بد الله دعوت منی بحمده من استرد حمد ویلونا یا بحمده منا بامره د الله په امر باندې وتظنون او تاسو به ګمان کوئ الا بتم الا قليلا چې تاسو وخت نه تیر کله په دنیا کې مگر لگاو لګ وخت هم تیر کله وقل لعبادي دی کی بیان د ادب د دعوت کوونکو ته ځکه مخ کې ویل دا قرأت القرآن کله چې ته قرآن بیانې دعوت کې وسوي دعوت کې دعوت نبی هم کیا ملګری هم کیا نو دوی ته وسو طریقه وخیو تم قول الله آیت کې مشرکان مراد دی اے نبی مشرکان ته ویوا توحید کلمه دی وای شرک کلمه دی نه وی
دلته چې کوم دی اوله معنا غوړه ده. وقل لعبادي نبی ته وی आवाज ما بندگانو ته یقول معنا وای دی التي خبره هي احسن معنا چی خیستا خبره کوي. ان الشیطان ينزع بينهم يقنا شیطان ينزع جګړه جوړي بینهم ما بین دوی کې ان الشیطان یقنا شیطان چې د کال الانسان دې د انسان د پر عدو مبین دشمن ښکارام. ربکم اعلم بكم دایتم نمخ کې بشان دے د مؤمنانو سره ولګوا. پس د طریقې د دعوت نه د دعوت تاسو جاری وساتو نو رب تاسو بتاسو باندې خبر دې مستقبل کې. ربکم اعلم رب تاسو عالم دې بكم بتاسو باندې ایشا معنا کو غاړي يرحمکم معنا يرحمکم معنا رحم وکي بتاسو باندې معنا دعوت به جاری ساتي تاسو به دعوت جاری ساتي الله باندې رحم وکي او ایشا کو غاړي يعذبکم عذاب بدر کی تاسو د کلم دعوت پرې خدا. وما ارسلناك وتمنى لقل عليهم فضيباني وكيلا ذموارا وربك اعلم مخي هدايت و عدم هدايت بیان شو. نو اشاره د اختلاف د مرتبو ته چې الله په نسبت مرتبو کې اختلاف شته. وربك اعلم ورستاق عالم ده بمن في السماوات پاشا چې پس مانونه کې دی ولر دی پس مګه کې. ولقد فضلنا بعض النبيين وبتحقيق سره من غرواله ور کړه بعض پیغمبرانو ته علا بعض نورو کې بعض نور باندې دغه اختلاف د مراتب له انبیو کې مشترک. واتینا داوود زبورا من ور کړه داوود علیه السلام ته زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم د دې آیت تعلق د مخ کې 53 نمبر آیت سره وقل لعبادي سره چې دعوت د توحید کوي په صحیح طریقه. نو قل د څور ته ویوا وسرت دے بشر پی دعا بانے پی تصرف باندے عورت دے مشرکین پی الجن باندے. قل ادعو الذین قل منا ارگل جتاس و توحید نمانی ناوازو نکیام قل تورتوی پیغمبرہ ادعو الذین منا تاسو توحید نمانی دی توازو نوکی کن ادعو الذین رو بل یا کسان زعمتم منا جتاسو پی گمان کوئی من دونی سواد اللہ نام. امام بخاری وای دا خلقو د انسانانو هغه عبادت کو د جناتو هغه جنات رال ایمان راوړو دوی ته ویل شو چې هغه توحید منل دي دی ویل چې منی دي نو هغه دې منی منګ نه منو ځکه الله پرد کوي. من دون ایمانا من دون شرکا و شفعاء سوا الله نه شریکان او شفیعان فلا یملکون وسن لري کشف الضر لري کول د زر استاسنا ولا تحویل او نه آسان ولو. اولئک الذین وز داغي عبدیت بیان ایدی ته اصول العبدیت بیان اصول العبدیت وتوي محبت رجا او خوف. اولئک الذین دا کسان دی يدعون منا چې دوی وتا وازونه کیا یبتغون غی خلټی الی ربهم الوسیله خپل رب ته نږدې کتم ایهم اقرب چې کوم یو بل دې زیات نږدې او يرجون رحمته امید ذات دې رحمت الله او يخافون عذاب او یریګن الله د عذابنا. ان عذاب ربک یقینا عذاب درفتا چې دې کنه محذورا دا غنه يرکی دې شي يرکړې شوی دا. و ان من قريتنا دا د مخ یا سره متعلق ده تخویب دنیوی ذکر کوي او عجز دي معبودانو ذکر کوي. و ان من قريه من نشر اسکلی والا مکذبین الا نحن مهلكوها مگر من داغي هلاکون کې قبل يوم القيامه مخکې ورځ د قیامتنا او معذبوها یا عذاب ورکو عذابا شدیدا عذاب سخت په دنیا کې کان ذلك فی الكتاب مسطور دا په کتاب کې لیکل شوی. وما منعنا ان نرسل بالآیات د دې جن رستا او د دې جنا د سورۃ بیمایسلا 15 نمبر آیت پورې دیسه کې دویم سبب د عذاب ذکر کوي هغه ته انکار الآیات. آیات څه ته امور خارقه د عادت هغه خلک چې معجزات نه مني امور خارقه للعادت نه مني الله پر عذاب را لېږي. مثال وګورئ د سمودیانو د غرنګ آیات وګورئ واقعا د اسراء یو آیات د شجره الزقوم او یو آیات ده او خلک نه مني ټوخي پورې کوي. واقعا د ابلیس هم د دې لپاره روسته پیش کړی دا چې آدم علیه السلام دا یو نخوا من آیات الله د الله د نهونه او ابلیس توهین کړي او الله تبارک
بیرست عقلی دلیل ذکر کوي، به زجر ذکر کوي، به تخویب دنیوی دی، به ترغیب دی په تذکیر د نعمتونو، اخر کې به تخویب اخروی ذکر کیا او تحذير ذکر کوي د مداهنت نه، چې د اخر تان درمې مسلې ته ونرم نشي اگر کده وطن نه دی وباسي. دی آیت کې جواب دی وی شبهه مخ سره رب دار مخ کې ردو شوبه مشرکانو هغه طلب وکړو د نبی صلی الله علیه وسلم د معجزاتو چې موږ اسمه راو موږ ته خپل معجزات وخیا. هغه معجزات رسله دې صورت کې راځي دا موږ ته پیش کا، موږ به ال ایمان راوړو. الله جواب کوي چې زه دا معجزات نه پیش کوم زکه دې کې یو مانع دی، چې معجزات راولېږم او تاسو به نه منئ، نو په حال به عذاب راولېږم او په حال ما تاسو د عذاب اراده نه وکړي. وما منعنا او ندی منکلی منگ لرا ان نرسل بالآیات چراولی کو منگ معجزات مطلوبا الا مگر د دې خبرنا ان کذب بها الاولون چې تکذیب کړل د معجزات او مخکنو خلقو نفعذبوا او تعذاب ورکړل شوی. واتینا ثمود مثال وګورم ورکړل ثمود ته ناقتوخه مبصره من اخکرنا التوحید وفضلوا بها انکار تو کو داغینا عنادن. وما نرسل بالآیات من لګو آیاتنا مطلوبه چې دی غواړي الا تخویبا مگر دی رولو د پاره. سمودین او نوح علیہ السلام د صالح علیہ السلام قوم اوخه وختلا الله له اوخه ورکلا په انکار کو الله له عذاب ورکول. تاسو دا نه غواړي دا مو غواړي کنه خراشي او تاسو به نه منی عذاب د باندې راځي. وإذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس تی جمله کی اول تیزی د نبی سلام ته دعوت باندې چې الله استا په حفظ الله بستا حفاظت کوي او الله پر ساتنه کوي او د دې مطالبه ته نشي پورا کوله. رب تعالی داخله کوئی معجزات راوړه ستاره بونه معجزات نشي راوړل. الله جواب کوي هغه احاط بالناس ذات د علم او قدرت پارس باندې هغه راګره کړی دا علم ډیر کامل دی قدرت هم کامل دی. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ وَكَلَ چې موږ ویل تا ته ان ربک یقینا ستارب چې د احاط بالناس راګر کړي دي خلق په خپل علم او قدرت. وما جعلنا الرؤيا ومن دې ګرځول اغلی دلا التي ارينا کا چې موږ ته خودلې و. وما جعلنا الرؤيا دا معجزات خو معجزات ذکر کوي چې دینه معنی عذاب پر راځي. څه مطلب الله تعالی معجزات درکړي دي. یو معجزه د معراج دا خو دې خلکو لپاره امتحان شو. ته یو منګ نه مانو بلدا دې ته ویلې شوی و چې په جهنم کې ونه دا او د زقوم ونه دا. ته وای دا څنګه ور دې چې پور کې ونه راوخیږي پیټو کې پسې کوي. ارینا کا چې موږ ته خود له الا فتنه للناس مگر لپاره د امتحان د خلکو. والشجره الملعونه او غونه چې په دې ویلې شوی دي په قران په قران کې معنا داغي بد ویلې شوی دي د چا بد ویلې شوی معنا داغي په خورون کو باندې چې څوک یې خوري په قران کې. ونخوفهم منا په دې معجزات موږ دې يرو فما يزيدهم الا طغيانا نزه تیدوی لرا مگر سرکشی کبیرن لویام. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تاوس واقعا ذکر کئی دا آدم علیہ السلام و څلورم کرتے قرآن دا واقعا دا آدم علیہ السلام ذکر کئی عرضے کی جدا جدا مقصد دے دلتے مقصد دا دے انکار مل آیات دا سبب العذاب دے دا اللہ دیتون نے انکار مکویا. آدم علیہ السلام پیدائش یو دا یو نخوا دا اللہ دا نخونا ناشنا کار دے لیکن ابلیس داغی توہینو کو اللہ ذلیل کر. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَكَلَ چې موږ ویلې ملائکو ته اسجدوا سجده وکړئ آدم ته وسجدوا پس سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه. قال ویل ابلیس اسجد منا از سجده وکما دایره توهین کلمات ایز سجده وکم لمن خلقت طینا هغه چاته چې تا پیدا کړې د خټینا طینا منا من الطین د خټینا پیدا کړې. قال ارایتک دا دویم توهین دی. ویلی شیطان ارائیتک منا خبر را کما تا هذا الذي دا اغد کرم تا جتا عزت ورکلی علی اپ ما باندې تتا لئن خردنی منا کتمانا محلت را کی الى یوم القیامت ترز د قیامت پوره لا احتنکن ذریته خامخام قابو کما د اولاد الا قلیل مگر لگا یا لا احتنکن منا بیخ بو باسم د اولاد الا قلیل مگر لگا. قال الله ورته ویلی اذهب من الله شکنا ومن تبعك
چا چې ستاسو تابعداري وکړه منهم د دوینا فإن جهنم جزاؤکم جزاء موفورا یقینا جهنم ستاسو بدله ده جزاء موفورا بدله خبر برام واستفزز من استطاعت څلورو طریقو سره وسه نور اختیارات ورکړي د څلورو واستفزز معنا خو یوات هغه چا لرا من استطاعت هغه چا لرا چې ستاسو طاقت رسی منهم داغینا بصوتک پاواستام بصوتک आवाज دی ابلیس هغه आवाजونه دي د داعیانو د معاصیت چې ګناورو د خلق را بلی کوم ملافر چې شرک د خلق را بلی دا आवाज دی ابلیس او ډنګ ټکور سرودونه ټول आवाजونه د ابلیس دي واجلب علیهم منا راولت په دوی باندې بخیلک خپل سوار شیطان ورجلک خپل پیدا وشارکهم دا درې طریقه دا شریک شه دي سره په مالونو کې ول اولاد او په بچو کې وعدهما دا څلورمه طریقه ده معنا وعدی کواته دي سره د ثوابونو و ما يعدهم الشیطان وعدین کوي دي سره شیطان الا غرورا مگر ددو کې ان عبادی الله ورته ویلي شیطان ته ان عبادی یقرنز ما بندگان لیس لک نشستاد پر علی پاوی باندې سلطان معنا وس د گمراه کولو وکفا بربک وکیل او کعبه رستا ذمہوار دا غوي ربکم الذی یسجی لكم الفلک دا پر صورت کې بل عقلی دلیل دی او تمهید دی رست د زجر د پاره رب دار خاص انعام ذکر کوي پس د عام انعام نه الله بندگان د شیطان نه بچ کړي دي نو د غرنګي د غر کېدو نه بچ ساتي ربکم الذی رستا سوا غزات یسجی لكم چلی تاسو لره کشته په البحر په دریاب کې لتبتغوا من فضله دل پاره چې تاسو لټوي د فضل د الله نام او غر کیم نه په دریاب کې انه کان بكم رحیما یقینا الله دې پتا سبحانه رحم کوونکې و اذا مسکم الضر من الله تاسو بچکی او داخله غیر الله ته چغي ویا نو سجر ورک و اذا مسکم الضر کر چې ورسېږي تاسو تکلیف او په البحر په دریاب کې ظل من تدعون معنا ورک شي تاسو نه هغه څوک تدعون چې تاسو تر آمدد شوی وای یا ضل من ير شي من تدعون هغه څوک چې تاسو توازن کوي الا اياه مگر ما سوا د الله نه نور خلق امیر شي نور باباګان صرف الله ته چغي ووي الا اياه مگر ما سوا د الله نه فلما نجاكم ار کړه چې نجات در کی تاسو بچ کی تاسو ال البر و چې تعرضتم تاسو اراس کویا دلته ابن کثیر د اکرمه رضی الله عنه واقع علی کله دا ابو جهل د زوی کله چې مکه فتح شو دا ابو جهل د زوی اکرمه تام استو تختیدو کشته کې ناستو دلته جدي سرای او سمندر د سودان طرف ته په خلک دي تام په دې کشته کې ناست تختیدو کله چې کشته کې سور شو نو است چپیر आले په کشته باندې چې کله چپیر आले نو دی ویلي اخلصو کشته والا ویلي صرف الله تعالی کې ادا تعالی کوي اکرم ویلي ار کله چې الله ته आवाज باندې سړې بچ کیږي نو به ولې منګه د دې نبی سره جنگونه کوا ولې مسره دښمنی ده وای کله دې کشته نه الله اخلاص کوم زبې ایمان راوړم کشته نه چې کله الله اخلاص کراغه د ابو جهل په ایمان راوړم و اذا مسکم الضر کله چې ورسېږي تاسو ته تکلیف البحر په دریاب کې ضل منا شي هغه څوک ورخصي تاسو نه څوک چې تاسو را مدد شوی الا اياه مگر یو الله ما سوا د الله نه فلما نجاكم ار کله چې بچ کی تاسو ال البر و چې تاسو تاسو به مخواړه وای وکانه الانسان کفور دی دا انسان کافر ناشکر افا امنتم آیات تاسو په امن وای د دینه ایخسف بكم چلا بخت بوزی تاسو جانب البر په طرف د وچکه ایرسل علیکم یا براولیږي پتا سبحانه حاسبا منا باران تکانو ثم لا تجدوا ببنم میزان د پارا لا تجدوا لكم نبه مزید ځان د پارا وکیل منا بشګون کې ام امنتم دام تخویب دی آیا پامنه وای تاسو ایعیدکم فیه تارتن چې واپس به بوزي تاسو فی په دریاو کې تارتن اخرى بل کرتی په دریاو ته ورځي فیرسل علیکم راو بلیږي پتا سبحانه قاصفا من الريح ما تون کی سلیدا اوانا من الريح ذ سلینا فیودقکم غرب کی تاسو بما کفرتم بسبب چې تاسو مخ انکار کړو د توحید نام
ثم لا تجد بے بنم ویسان لرا لکم منا ځان لرا تاسو علینا فمن باندې به منا د دې بغیر قول باندې طبيعه منا څوک تپوس کوونکې ولقد کرمنا بني آدم مخکې خاص نعمتونه ذکر کړه اوس داغینه سوا نور نعمتونه ذکر کیا او دام په عقلي ادلو کې داخل دي چې الله دې کارونه کړی دي ولقد کرمنا وبتحقیق سره موږ عزت ورکړې بني آدم اولاد آدم ته وحملناهما او سوار کړی موږ دې په البر معنا په وچه کې او البحر او بلمده کې ورزقناهما موږ رزق ورکړې دوی ته من الطيبات د پاکو چیزونو او فضل الله موږ پرواله ورکړې دوی تعالی کثیر معنا پډیر هغه چا من هغه چانا خلقنا چې موږ پیدا کړی تبدیلا معنا په غورواله سره پډیر غورواله الله وي ډیر غورواله ورکړې موږ بني آدم ته یوم ندعو کل اناس انعامات مخکزی کرلا لیکن داخل کا دو ڈالے شولے ایوی ڈالے لتخویب ذکر کیا اول خو عام خبر کئی ذکر کئی تخویبی اخروی یوم ندعوکم منا پاغ ورزا چی منگ براو بلو ندعو رو بولو کل اناسنا طول خلق پی امامهم منا بخبل امام بسیم د دوی پیشوا پنوم باندې با خلق را بل کېږي لکه ای قوم د فرعون او فلان او فلان په امامهم من بخبل مشر او امام پسې امن اوتی کتابه چاده چې ورله شو عمل نامه بيمينه په خیلاز فاولائک يقرؤون کتابهم داخل بلول خپل عمل نامه په خوشالۍ ولا یظلمون فتیل او ظلمونه شي کېدل په دې باندې په اندازه د تار د کجوري دړو کې ومن كان في هذه اعمى سوق چی په دې دنیا کې اعمالوند فهو في الاخره اعمى دا وی په آخرت کې مړوند واضل سبيلا او زید په بیلاره من ډیر گمراه به د سملاره وان كادوا لا يفتنونك دا نو مخکې سره متعلق دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته مخکې ویلو چې نبی ته قران بیان کړي خلکو ته دعوت وتوکا نو زجر د مشرکین ته او نبی ته ذکر کوي چې ګورانه مداهنت نه ځان ساده تحذير ور کوي نبی ته دی ویلو منستا خبره علمانو دا یو مسله تفرید اجرا توحید د مکه بس ملګری بشو الله وای دی چې کوم دې وړاند خلک دي او دې خبره ونه مانی وین کادو یقینا داخل غواړي کادو همانه د انه کادو معنا یرید یقینا داخل غواړي لیفتنو کام چې واړی ته عن الذي منا داغ خبرنا او حینا الیکا چې منګه وحی کړي تا تام لتفتری علینا غیره دې لپاره چې تو تړې په منګ باندې غیره معنا د دینه ما سوا نور خبره لتفتری علینا غیره معنا کله چې اوسره د قران تحریف کی او توحید آیاتونه پریری نو خامخات دروغ بویا نو دروغ چې کله دا کار کوي په الله باندې دروغ په الله باندې تړینو واذا لاتخذوك خليلا او په دغه وخت کې به خامخات دیونی سي تعالی خلیلا معنا دوست خالصا دوست بنه جوړ کی ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم الله د خپل نبی تثبیت ذکر کوي چې خلکو دا کوشش نه کړی دي چې ردی وای چې موږ تاسو سره روغه کوو توحید پرې دا او ته شرک رد مکوا آیا نبی دی طرف ته سمیران کړي دي کنه جواب نی دې کړي نبی ولولا ان ثبتناك معنا کچیرتا موږ تکلکل نه ویل لقد كنت تركن اليهم نو یقینا خامخا نجدی و ترکنو الیهم چې تور کوک شوی وي دوی تا شیئا قلیلا لګوند ورګه کېدلم الله موږ مضبوط للی اذا لا ذقناک بدغه وخت به خامخا موږ څکلې وي تا ته ضعف الحیات دچند عذاب د دنیا او ضعف الممات او دچند سزا د مرګ کله چې یو سړی د اوچتي مرتبه والا یو غي و ګناوه کې داغي سزا هم ډیره غټي کړه الله نبی ته دا وایي ثم لا تجد لك به وطانه مندل لك ځان د پاره علینا په مونږ باندې نصیر منصوب امدادیم وان كادوا ليستفيدونك من الارض
دغه سورته 2 مېسه ده 3 مېسه ده دا عیسی علیہ السلام نمبر آیت پورې چلیږي. دې کې د عذاب دریم سبب ذکر کوي، هغه د اخراج الرسل، ویستل د رسولانو د هغې د ملکونو نه. دغه د هغې لپاره مثال پیش کوي، ویستل د نبي صلی الله علیه وسلم د مکې نه به په هغې باندې عذاب مرتب کوي اشارتن. هر کله چې دوی تا په هجرت باندې مجبوره کوي نو دې وخت کې څه امور مصلحه دي او آداب پکار دي د انسان د تثبت لپاره. نو څلور امور ذکر کوي. په دعا ته کې ترغیب له قران ته، ځکه دې قران ته ضرورت دی. به مسلسل زواجر ذکر کوي. په اخر د دې باب کې زجر دی په بخل د انسان. د آل کې د مشرکانو کوششونه مکرونه ذکر کوي د نبی صلی الله علیه وسلم د ایستلو لپاره. او مخکې باندې عطف کو ان کادر یفتنونک. څه مطلب؟ اول دا کوشش کوي چې پتا باندې مداهنت وکړي، مسله باندې کمزوري کې چې گزاره را سوکا. هر کله چې دې مداهنت نه امید شي نو به قسمه قسم مکرونه شروع کړل د نبی د ایستلو لپاره. و ان کادو او یقینا نږدې و داخله کله استفیدونه کا چې چلونه جوړ کی لپاره د خویولو اتاو شړی من الارض دسمکنا یستفیدونه کما چې خو ایتا من الارض دسمکنا مکینا لیخرجوا کله لپاره توبه من حدینا و اذا لا یلبثون. او په دا وخت کې حصار بنشي د خلاف کاروسستانه الا قلیل مگر لگام. سنت من قد ارسلنا منا ایک سنت من قد ارسلنا پشان د طریقې د هغه رسولانو چې موږ را لېږل قبل کما مخکستانه من رسولنا ازمن د رسولانو نام داغي طریقه سوا. کله چې به رسول وته د کلینا په کلی به عذاب راغی، په قوم به عذاب راغی. ولا تجد لسنتنا تحويلا. تو مندنه کې زمونږ طریقې لرا تحویل ایس بدلیدل، زمونږ طریقې لپاره به ایس بدلیدل مندنه کې. اقیم الصلاه دا اول ادب دی. اول امر مصلح ذکر کوي د سختۍ په وخت کې پابندي د مانځه پکار ده. اقیم الصلاه پابندي کوه د منځونو کوه لدلوک الشمس په وخت د زوال د لمر کې. لدلوک الشمس دلوک په معنا د زوال، کله کله د غروب په معنا باندې مرضی. دل تاول تفسیر غوړه ده. کله چې المر معنا زوال راشد المر اغه نو اخلا تر شپې پوري منځونه کوم. لدلوک الشمس معنا په وخت د زوال د المر کې الى غسق الليل تر د تیارې د شپې پوري. وقران الفجر او مند سبام کوا. ان قران الفجر اخر مند سبا چې کان مشهودا اغه ته حاضری کیدې شه د ملائکو مشهودا. حدیث کې راځي د ورځې ملائکه او د شپې ملائکه په دې کې جمع کیږي د سار په منځ کې. ومن الليل او د شپې په څېسه کې په تهجد کوا نافله لک دا بزیتی کار استاد پاره. تهجد نه ماخوذ ده. تهجد لغت کې خوب ته وایم، لیکن دا باب تفاعل د اجتناب د پاره ده. تجنب ده. تجنب خاصه ده کې معنا پټړه شاده خوب نه د شپې په څېسه کې معنا خوب مکه ورا بیدار شه. باز ویلي چې په نبی سلام باندې اول تهجد پرزو به منسوخ شو. اصح دار دلته وی نافلتن دلالت کوي چې په هغه باندې پرز نو. نافلتن معنا د استاد لپاره یو زیتی انعام ده. مؤمنان چې تهجد کوي دي لپاره کوي چې ګناونه تمام شي. نافلتن لک دا زیتی کار د استاد لپاره عسى ایباتا کا نشدې دا چوبر سیتا رب کو کربستا. مقام محمود من مقام استایل شوی تام. مقام محمود خویا مقام شفاعت ده. چاغی ته شفاعت کبرا و یا وغیتا الوسیله وی. محمود تولی وی حدیث کې راغلی محمود فيه د نبی سلام وی ما تب الله الهام کی زبد الله دې حمد نو ما چې وسره نه راځي. بعض وی مقام محمود باندې د نبی مرتبه ته ویل کیږي. دنیا کې لوی مراتب د نبی دي. مقام محمود ته به ورسې مقام استایل شوی تا. وقر ربي دادرم ادب ده. وی و اے رب ادخلنی ما داخل کا مدخل صدقنا زید داخل دلو درشته وتا. واخرجني عمر وباسي مخرج صدقنا پرایستل رشتیا. واجعل لي وغرزواز ما د پارا من لدنک د خپل طرفنا سلطان النصير غلبا د مدد والا. وقل جاء الحق
رب داده کله چې ته هجرت کې نو خلق به وایي چې حق ختم شو او باطل غالب شو. الله وینا هجرت کې الټا کار کیږي، دې ته پښنګوي وای چې د څه بکیږي او یقیني داسې وشو. کله چې مکه فتح شو 315 بوتان راويستل، نبی صلی الله علیه وسلم نيزه وا باغ بهوال او دا آیات به وقل جاء الحق وزهق الباطل. وی نبی جاء الحق راغ حق وزهق الباطل ورخص باطل. ان الباطل یقینا باطل چې کان زهوقا د ورکیدون کې په مقابله د حق کې. وننزل من القران دا ترغیب د قران ته د مهاجرو د پاره نازلو الله ومنغا من القران د قران ما هو شفاء هغه چې علاج دی او رحمت دی للمؤمنین لپاره د مؤمنانو. ولا يزيد الظالمين او نزيد ظالمان الا خساره مگر خپل تاوان. واذا انعمنا على الانسان دې انرسه زواجر شروع کړي. واذا انعمنا الله وکړه چې موږ انعام کو په انسان باندې اړه مخواړی ونه بجانبه او ډډلری کی اړه. واذا مسه الشر کله چې ورسیږي د تکلیف وکانه یوسا بین امید کوونکې تعالی نه یاد خپل معبودانو نه. قل كل يعمل على شاكلته دې اعلان د برائت وي. كل يعمل ما ورته نبی ار یو تن عمل کوي په خپله طریقه. تاسو په خپله طریقه کار کوئ، زه په خپله طریقه کار کوم، ما دعوت وکړو. على شاكلته ما په خپله طریقه. فربكم اعلم ورسدا خبريږي بمن هو اهدى باغ چا چې هدایت مندون کې د سبیل دلاره سوچ د هدایت مندون کې ده هغه باندې الله خبريږي. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. تام زجر ده په سوال عنادي تعنتی سوال کوي هو مطلب انسان کو یکول نه دي بلکې صرف داعی چپ کولې مقصد دي. دې سوال باندې کې راځي يهودانو عرب او اميانو ته سوال خودلې او مسند احمد کې روایت راځي ورته ویلو چې دې نبی نتري ته پوښتنه وکړه یو د روح بارکه بل د اصحاب کهف بارکه او بل د ذوالقرنین بارکه. نو هغه ته پوښتنه دلته ذکر کړي عرب ته د مخ کې اعراض سره ده مخ اړای او ته پوښتنه کوي به پیدا. ويسالونك داخل ته پوښتنه کوي ستانه ان الروح په بار د روح کې. روح کې ډېر اقوال یا مراد د روح نه روح الحیات دی، روح په دنیا کې پیدا ټول زنده سر ژوند دي. دی ویل چې دا روح د کوم ځای راغلی دی، دا د څه نه پیدا دی، د دې ماهیت څه دی، ماهیت ته پوښتنه نه کوو بلکې دا روح د کوم ځای راغلی دی. دلته جواب د سوال مطابق الله ورنکړ زجر د پاره چې تاسو غره په دې باندې نه پوهیږئ. اگر که منطقین د روح ډیر تعریفونه کوي. امام شعرانی ویا ويهود تپوسو عن الروح من اين ظهر ولم يسالوا عن الماهيه. يهود تپوسو چې دا روح د کوم ځای نه پیدا شوی دی، بدن خو پیدا شوی دی د خاورونه، روح د څه نه پیدا شوی دی. نو جواب وشو چې د اسمان د رب په امر باندې پیدا شوی دی، ماده نشته دی، دې ته مجرد وای بس الله پیدا کړی دی په خپل حکم باندې. داخله د پوس کې استانه په بار د روح کې قل ورته پیغمبر الروح من امر ربي، روح د اسمان د امر د رب نه دی. او ما اوتیتم من العلم الا قليلا، علم نه درکړل شوی تاسو، نه درکړل شوی تاسو د علم الا قليلا مگر لګام. معنا دا ضروری نه ده چې تاسو په دې هر چیز باندې تاسو پوه شئ او په هر شي تاسو علم حاصل شي. صرف د انسان په ظاهري بدن باندې وی وی روح باندې تاسو نشئ پیدل. دویم دا چې روح نه مراد دلته قران دی. سورۃ النحل ورته روح ویلې ده، دا سبب دی لپاره د حیات. تو کوئی د روح نه مراد روح د جبرئیل ده. قران کې جبريل ته روح ویل دی روح الامین. تو کوئی روح د ملائکو په یو خاص قسم ده، غره اول قول او به غره پس دویم قول. په دې کې اختلاف دی چې روح او نفس دا یو شی دی که جدا جدا. عام وای دا یو شی دی، په یو بل باندې اطلاق کیږي، خو فرق یې دا دی نفس او تعالی وای چې بدن پورې متصل وي، سا اخلي
او روح ته هغه وخت کې وي چې متصل ور سره نه بلکې جدای. وما اوتیت من العلم ان درته تاسو د علم نه الا قليلا مگر لگا. ولا ان شئنا وسیل د قران ذکر کوي او تسلی د نبی سلام ته په دې اعتراضونو باندې مخه پکېګا. ولا ان شئنا کثیر د منغو غاړو لنذهبنا خامخا بوبزم بالذي من قران او حين اليك چې موږ وحی کړی تا ثم لا تجد لك به مندنه کې تا و بنمومي لکتا به په قران باندې علینا فمن باندې وکیلا مناسب وارا وکیلا مناسب مقابله کوونکې مددگار. الا رحمتا من ربك رحمت مراد ته ابقاء قران دا مگر دا قران چې ده ابقاء قران چې ده رحمت ته من ربك تر بدرستانه ان فضله يقين احسانات الله چې دي کان عليك کبیره دی پتاوانه نورم ډیرام لوی لوی. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران تمثيل د قران او د قران د پر تهدید ذکر کیا چې دا الله د رښتینی کتاب دی ګره. قل تو ورته وی پیغمبر علی ان اجتماعت الانس کراجم شي انسانانو والجن پیرانا من انسانانو پیران په دی باندې راجم شي علی ایت په دی چراوړي بمثل هذا القران پشان د قران باندې بل کتاب لا یاتونا نشراوړل به لا راتک نشي کولای به نشراوړل د قران پشان بل کتاب ولو كان بعضهم اگر کی بعض ان لبعض ظهيرا لبعض بعض مددگارانو کیول سره مدد ولي ونی کې د قران په شان کتاب نشي راوړل. لقد صرفنا للناس في هذا القران دي کې هم ترغیب دی قران توبه زجر دی منکرینو ته تامخې لپاره دلیل پیش کړي د قران په شان مثال څوک کو نشي پیش کوله. ولقد صرفنا په تحقیق سره قسمه بیان کړی دی موږ د خپل الناس د خلقو ته په هذا القران په قران کې من کل مثل در قسم بیاناتنا هر قسم ضروری مسله موږ بیان کړی. فابا اکثر الناس نکي د ډیرو خلقو نه الا کفر ما سوا د ناشکرینا ډیر خلک نه کوي مگر ناشکری کوي. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا تامخ کی زواجر ذکر شو وز دې لپاره دلیل دی د څنګه منکر دي طلب کې د اتم معجزات د نبی سلام نام. وقالو او دی وی لن نؤمن لك چې موږ ایمان نه راوړو استاد لپاره اے نبی حتا تر دې پورې تفجر لنا چې تروان کې رو باز موږ لپاره من الارض ينبوع عدد اسم کې نه چینه الکه دا مکه دا او دلته د وبم نشته د زمزم نه بغیر او ته چې نبی ما دلته کویان رالو با سکنه شینی رو با نبی سلام ته بيدا ویل ټوکی به کول. او تكون لك جنتنا مکه دلکل تبع نشته دشته دا باغونه را جوړ کنا او تكون لك جنه یا دشي ستاده پاره باغ من نخيل اند کجرنا وعناب او د انګورنا فتفجر الانهار او روان کته نهرنا خلالها فمن داغي کی تفجير پروانه ولو نهرنا روان کا. او تسقط السماء او تسقط السماء او یا راو غرزوت په موږ باندې اسمان کما زعم تر کسنګ استاد ګمان دي علینا په موږ باندې کی سبن معنا ټوکړي او تاتي بالله یا را ول تعالی والملائکه قبل ملائک من تمخامخ دمر بيد خلق الله امر ولا ملائکه امر ولا. او یکون لك جنة یادش استال او یکون لك بیت یادش استال پر یو کوټه من زخرف دسرو زرونا او ترقى بالسماء یاد وخی جتا اسمان تا ولا نؤمن لرقیک اچره من ایمان راوړو لرقیک معنا استاپ خطل باندې رقیک په دې کې معنا دی ارتقا ده ته چې اسمان د خیج استاپ دې خطل باندې من ایمان راوړو حتا تنزل علينا تر دې پورې چې تراوړې موږ باندې کتاب نقرأه یو کتاب چې منګې لولو یو روح کتاب را راوړي. قل تورته پیغمبر سبحان ربي پاکي درب زمال رام هل كنت الا بشر رسولا نیم زه مگر انسان مو رسول ما ته بشر مودا کارون اسما اختیار کې نشته ده. وما منع الناس وسوي دا ته چې کوم خبره وکي دا سبب ده د منع د دوی د ایمان نه ایواز استان نه بلکې د مخکانو خلقو ام چې داخله د دیو د وجه نه ایمان نه راوړي
داخل کل ایمان نه راوړي چې د خلکو ته دا وی بیان وکي وجه صدا وما منع الناس ندی منکلی دی خلکو لرا ايؤمنو چې ایمان راوړي د ایمان راوړو نه اجاهم الهدى کله چې راشي ته هدایت قرآن او رسول الا ان قالوا مگر دې سوي ابعث الله بشر رسولا اير عليك الله تعالی انسان رسولا بشر رسولا دا خو انسان دی بشر دی موږ څنګه د خبرو ومن قل لو كان في الارض دې د بشارت د بشر رسالت نه مانی زکه د ایمان نه پاتې شوی قل لو كان في الارض دام پاغوی باندې رد دی بشر برسول وی کنه به ولی قل تو ورته پیغمبر لو كان في الارض ملائکه کوي پس مګه کې ملائکه يمشون معنا پیدا ګرځیدل مطمئنین معنا په دې مګه کې وسیدل برقرار لنزلنا عليهم خامخار علی گله به من په دې باندې من السماء د اسمان نه ملک الرسول ملائک رسول تاسو چې دا نبی انسان دې موږ خبره نه مانو قسمه کې ملائک به ملک رسول الله علیه ملک الرسول تا خو یو عقل تقاضا ده چې رسول د جنس د مرسل الیه نه دې لپاره چې په خبره باندې پوي شي معنا کخته ملائک وي نو به ملائک رسول الله علیه وخته ملائک نشته لاندې خو انسانان دي کنه انسانان رسولان را علیه قل دورته پیغمبر کفا بالله شهیدا کافی الله گواہی کوونکې بینکم ما بین تاسو کې بین ما بین زما کې و بینکم ما بین تاسو کې انه کان بعباده یقینا الله دې په حقیقت د ټولو بندگانو خبير خبردار او بصیر لیدونکې ومن يهدي الله فهو المهتد دی آیت کې وسو به دوړلې ذکر کیا او رسد اثبات د رسالت نه ذکر څوک دا رسول منی او څوک نه منی څوک چې منی هغه لا څوک چې نه منی هغه لا تخفیف ذکر کیا نو دا رسول نو دا سوال جواب هم دی چې دا رسول خو په حق دی الله په گواہی ورکوي په کار دا چې ټول خلک په ایمان راوړي جواب دا دی دا د الله په اختیار کې څوک ایمان راوړي او کنه راوړي مې يهدي الله چا دا چې الله هدایت کوي په هو المهتد دا د هدایت مندون کې ومن يضلل او څوک چې گمراه کې فلن تجد له چې وت مندنه کې دا لهم دا غوې لپاره اولیاء مددګاران من دوني سوا د الله نه ويحشرهم دا گمراهانو حالت ذکر کوي ونحشرهم راجم بکو دوی منګه یوم القیامت پرز د قیامت علی وجوههم فمخن باندې صحیح حدیث کې راغلی دی یو صحابي ته پوښتنه کوي یا رسول الله په مخ باندې د څنګه روانه د قیامت پرز الله د څنګه په مخ باندې روانه نبی سلام ویلي الیس الذی یمشي علی الرجلین فی الدنيا قادر علی ان یمشي على وجه یوم القیامه دنیا کې الله دې په دوه بخو باندې روان کړی دی الله قادر دی چې د قیامت پر ورځ په مخ باندې روان عميان منا لاند به او بک منو چاړاګان به وسمن منا کان به ومأواهم جهنم او زید د جهنم دې کلمہ خبطو کله چې لمبي کمی شي زدناهم سعيرا زيتو بمنګه سعيرن منا په بلولو کې خبط منا کمی د لمبو د دې په زعم کې ذالک جزاؤهما داخل چې الله په مخونو باندې روانه ویلي توحید د قیامت نه انکار کوي ذالک دا چې د الله د ذکر شو جزاؤهما سزا د دوی دا بیان نوم کفرو په دی وجه د کفر کله بیاات نظم په یتنو وقالو دی ویلي اذا كنا عظاما کله چې شومنګاړو کې ورفاز نو زری ائنا لمبعوثون خلقا جديدا یم ورا پرد شو په نوې پیدایش کې قل تورته اولم يروا دې سره اثبات توحید کوي په اثبات د قیامت هم کوي ولې د بعث نه انکار کوي اولم يروا دین ګوري ان الله الذي يخلقنا الله غزاد خلق السماوات پیدا کړی اسمانونه او الارض او زمکا قادرون په دې باندې وس قادر دی علی ان يخلق چې پیدا کی مثلهم د پشان وجعل لهم او مقرر کړی دوی لپاره اجرا معنا نیټه لارې و پی چې شک به نشته ده فابد ظالمون نہ کوي ظالمان الا کفر مگر ناشکری قیام ظالمان نہ کوي مگر ناشکری کوي قل لو انتم دام اصل کی دلیل عقلی او ذکر کوي قدرت الله په دې مخلوقاتو
چې الله دوباره پیدایش دې مخلوق شي کولای. قل تورتوی پیغمبر لو انتم تملکون کچری تاسو مالکان وی خزائن رحمت ربی د خزانو د رحمت سر طرف سما اذا لم سکتم نو په دغه کې تاسو بند کړی وی خشیت الانفاق د وجه د یې د خدمت دلونه. خشیت الانفاق دلیل دی چې الله انسانونو د خپل خزانو اختیار دی ورکړي ځکه دوی خو بخیلان دي نو به خرج نه کوله ولې چې اسنه چې دا ختم نشي. او پدې کې جواب هم دی د خلکو به ویل چې مونږه د دې نبی نبوت نه منو من خپل نبی غواړو. الله وایي د خزانو اختیار ما سره دی زه چې وغواړم چې نبوت ورکوم هغه ورکوم. نو وکانه الانسان قتور د انسان تنگ زړی ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات. دا د سورۃ اخری حصہ ده دې کې ذکر کوي څلورم سبب د عذاب او چې هغه استهزاء بالرسل ده. لکه فرعون په موسی علیه السلام په ټوغي کوله نو الله تبارک به خطبه په ترغیب ال القرآن او د قرآن تصدیق د لپاره دلیل نقلی ذکر کوي د مخکنو کتابیانو نام او اختتام د صورت کې پایتونو د توحید. رب داده فرعون سره اگر کډېری خزانه وي لیکن داغه خزانو په وجه باندې د عذاب نه بچ نشو. معلومه شو اختیار د خزانو د الله سره ده تکي عتب وکړو. ولقد اتینا موسی الله په تحقیق سره موږ ورکړې موسی علیہ السلام ته 9 آیات انها معجزه بینات انخارا. فاسال الذين فاسال بني اسرائيل تاسو کده بني اسرائيل نه اذ جاءهم کله چرال دوی تانو فقال له فرعون دې فرعون ویل اني لاظنك يقينا ما ګمان دې پتا باندې یا موسی مسحور اے موسی پتا باندې جادو کړی شوی. فرعون موسی ته ویل اسما پتا ګمان دې پتا جادو شوی. قال ویل موسی علیہ السلام لقد علمت پتا حقیقت سره ته پويږي ما انزل ندی نازل کلی هؤلاء منا هؤلاء دا معجزات الا رب السماوات مگر در رب د اسمانونو او ارض او د زمکه بصائر لپاره د پوی د توحید. و انی لا اظنک یقینا ګمان کوم پتا باندې یا فرعون یا فرعون مذکور منا د هلاکیدون کی مانا تب حلاکیږي فرعون تی ویل فعل یستفزهما نو اراده وکړه فرعون اي يستفزهم من چوبا صغير من الارض دسمکه د مصر نه فاغرقنا من غدي غرق لو من معه او هغه څوک چې دې سره جميعا ټول الله وي غرق له. دا دلیل چې فرعون تبع شوی دی غرق شوی دی. وقلنا من بعده الله من غوير من بعده د غرق کولو نرستا لبني اسرائيل بني اسرائيل تمويلي اسكن الارض اوسېږئ تاسو په دې ځمکه کې الارض من د الله پس مګه کې پیدا جاء وعد الاخره کله چې رااله وعده د اخرت انا بكم لفيفا من براول تاسو غونډم لفيفا معنا دی فرعون شړل چې ګډوډ شي لیکن الله به یو زیرا ولي. وبالحق انزلناه دا ترغیب دی قران ته او اشاره د تخویف ته چې فرعون د حق نه انکار کړي نو عذاب فراله. دا موجوده خلق د قران خلاف کوي په دې به عذاب راشي ګر صدق د قران بیان. وبالحق انزلناه معنا په حق سره انزلناه موږ نازل کړي دا قران او بالحق نزل نو په دې حق سره نزل معنا د حق تر رسیدل. وما ارسلناك الا مبشرا منتني لګل مگر زیر ورکون کې و نذیر نو ير ورکون کې. وقران من انزلناه قرانا نازل کړي دا قران منګه فرقناه من قران منګه نازل کړي دي تم اسمار على شريط تفسير و فعل حذف دي من قران من نازل کړي فرقناه من من تقسیم کړي فرقناه من دا تقسیم کړي دي من په دې حساب باندې مختلف سورتونه دي او آیاتونه دي لتقرأه دي لپاره ته بیان کې بده خلق باندې دا قران خپ دمه دمه على الناس په خلق باندې على مقتن من خپ دمه دمه ونزلنا من نازل کړي دا قران تنزيل من په لګو نازل ولو قران الله لګ را لګل. قل امنوا به او لا تؤمنوا تام ترغیب دی چې قران منیا او د دې د وجه نه سجدي وکیا او دلیل نقلی پیش کړي د مخکې کتاب والاونه. وقل امنوا منا اے نبی ته ویوا ک ایمان راوړی به په کتاب او لا تؤمنو ک نه راوړی نو اس پروا نشته
ان الذين يخلنا كسانوا العلم چې ورته شوی د علم من قبله ما مخکې د قران نه هدایت داخله چې بیان شیدا قران علیهم په دی باندې یخرونا پریوزی للاذقان په خپل سن باندې سجدن سجده کوونکی پسونه هو ټوک سجده نه کیا مراد تندیری او مخ ده او د سینې په ذکر کولو اشاره ده ډېر خشوع عاجزی تام دا غرانګ سن باندې کیریا راغم لګي سجده کې کانا ويقولون ودي سبحان ربنا پر سجده کې سوې پاکي در رب زمنګ لرا ان کان وعد ربنا لمفعولا یقینا دا وعده در رب زمنګ خامخا ورکړې شوی ويخرون للاذقان او به پریوزی په دېسونو باندې يبكون منا جاړي ويزيدهم خشوعا او زيتيد لرا قران خشوع عاجزين ويدعو الله ويدعو الرحمن مخی سجده ذکر للا اوس وای په سجده کې دعا پکار ده ځکه دعا په سجده کې قبليږي او رد بشر په دعا باندې قلت ورته پیغمبر او ادعو الله بس د الله نه غواړي د الله په نوم باندې او ادعو الرحمن یا رحمان نه غواړي د رحمان په نوم باندې ايما تدعو ايما تدعو منا اريو د دې نمونه تدعو چې تاسو आवाज کوي نو خکار دی نو باغی आवाज کوي په له الاسماء الحسنى الله له خيستنمونه دي ولا تجهر بصلاتك نو ارکل چې دعا کې نو تجهر معنا جهر مکوا بصلاتك په دعا خپل ولا تخافت او پټوال مکوا دلته وی ولا تجهر بصلاتك ابن عباس نقل هغه د صلات د مراد قرات په صلات ده په منځ کې قرات ده معنا جهر مکوا په ټولو قراتونو او پټواله مکو پټول باندې بلکې د منس کی ولار غورا کا وابتغي بين ذلك سبيلا ولا تو په من دې کی ولارا وقل الحمد لله الذي آیت کی د دعا نرستا د حمد ذکر ده یاد آله حمد د دعا نه مخ کی یا رست ویوا دا ادب د دعا رب تعالی مخ کی اسماء الحسنا ویلي هغه ته صفات ثبوتی وي اوس دی آیت کی صفات سلبیه ذکر کړي وقولوا والحمد لله ټول کما صفاتنا خاصه الله رضی الذي قضات لم يتخذ ولدا نیدنی ولې بچی لرا ولم یکن له نشد غسر شریک په ملک او بچای کې ولم یکن له نشد الله سره ولی منا امدادی من الذل د وجد کمزور والینا وکبره کتکبیرا او لوی بیان او د الله پولی بیان او سلام منا د الله لوی بیان کا وکبرهم من لوی بیان او د الله تکبیر په لوی بیان او سلام صلی الله تعالی